جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم هر الویشته خاوره بدې بیا ډکه له خوند کړم. ملي تدارکاتو کمیسیون د شاوخوا 5 میلیاردو افغانیو په ارزښت مختلفې پروژې منظورې کړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ ملي تدارکاتو کمیسیون د شاوخوا 5 میلیاردو افغانیو په ارزښت د 12 پروژو قراردادونه منظور او د 3 هغو تعدیل کړل. د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډې ته چې د روان 1403 لمریز کال د سرطان میاشتې په 19 نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه، له اجنډا سره سم 22 پروژې د بحث لپاره وړاندې شوې چې له جملې د 12 پروژو قراردادونه منظور، د 3 تعدیل او د 9 پروژو د قراردادونو په اړه ټاکل شوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې په هر اړخیز ډول یې وڅېړي او خپل راپور د ملي تدارکاتو کمیسیون له مشرتابه سره شریک کړي. په منظور شوو او تعدیل شوو پروژو کې د یو شمېر ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې د روغتیايي مرکزونو جوړول، د بادغیس فاریاب لویې لارې د 2مې برخې قیر اچونه او د همدې لارې د استنادي دیوالونو جوړول، د هرات د نورالجهاد سب سټیشن د انسلیټرونو نصب او یو شمېر پروژې شامل دي چې مالی تمویل یې د اسلامي امارت له لوري کیږي. هر الویشته خاوره بدې بیا ډکه له خوند